کرن خانمه یو ځل بیا هرکلی مینه او احترامات د هغه ملګرو دپاره چې زموږ نه دغه پوښتنه کوي چې یاره ستاسو ویښته مخکې کمزوري وو که هغه زما دي که د زریالي صمدي صاحب دي که د منتظر دي که د کمال خان دي که د زبیر نواز دي چونکې انسان په مختلفو وطنونو کې مختلفو وطنونو ته زموږ د آرټ د وجې د هنر د وجې تګ راتګ کېږي د ځینو وطنونو اوبه په چا باندې ښه راشي په چا ښه نه راځي په چا چې ویښته کمزوري هغه په دې خبرو باندې پوهېږي نو زموږ هم دغه مختلفو هیوادونو ته سفر کېږي د ځینو ملکونو لکه د دوبۍ د کراچۍ داسې د انګلینډ د دغه ملکونو د اوبه ډېرې زیاتې ښې نه وي زموږ د دې ویښتو لپاره بلکې د هر چا لپاره نو د هغې لپاره بیا لازمي چې سړی په یو باوري ځای کې د خپلو ویښتو علاج معالجه وکړي نو ټولو ملګرو ته چې څومره هم د سوشل میډیا دي هغوی ته وایم ډاکټر یاسر عرفات ډاکټر شفقت حیات ډاکټر ناصر ډاکټر خضر ډاکټر امتیاز صاحب دغه ټول تکړه ملګري به ستاسو په خدمت کې انشاءالله تاسو به د دوی نه نا امیده کېږئ تاسو هم کولی شئ که په خپلو ویښتو کې تاسو ته ښکاري چې زموږ ویښته کمزوري شوي دي یا کمزوري کېدو طرف ته روان دي نو په وخت باندې هیر پلس ته راشئ انشاءالله دوی به ستاسو ښه معاینه هم کوي او تاسو له به مشوره هم درکوي علاج بدل هم کوي ډاکټر صاحب امتیاز صاحب تاسو له بدل شمه ځینې ملګري شکایت کوي چې زموږ په دې ویښتو کې خشکي ډېره زیاته کېږي آیا د دې خشکۍ څه وجه کېږي نور تپوسونه به هم کوم Now, your medical problem is the most severe dermatitis, why you fungal infection, there are different reasons like we see. Main वजह को skin पर बीमारी भी और you has bacteria in the fungi way, but आगे तो बिल्कुल. और दास ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि बाज़ skin द पार ये शैम्पू मौजूद नहीं जी करना और अगर दे लिया ये मुख चुके पुख्ताना हुआ रहा दिव मुंटोलो पुख्तानो दा टेस्ट न लेकर आई यार जमा गाखों लकम टूथपेस्ट करे زما سکین لکم صابون خده زما ویختو لکم شامپو خده زما په خیال کې دغه لګوټي ملګری خپل د خپل د سکین مطابق هغه پروډکټ هغه سیز وپیژني او هغه استعمال کړي نو هغه به فایده مند جی ایگزیکټلی زوم دې طرف روانو دي ډېر شیمپوان هم دي چې هغه خود نقصان نشي دي که میډیکیټ شیمپوان هم دي سره زیات تیز چې هغه چې ډینډرف نه سره هم دا چې نه کی هغه ټایم فور ټایم دی خو تاسو سکین پکې په بیا بعد لانګ ټایم تاسو خود نقصان نشي او ډاکټر صاحب دا سیم د کنه ځینې خلک چې دا غوي ویښته خو بیخي لمنځه نه تللی بیخي ختم شوی نه خو هغه پوهېږي چې یاره دا ویښته مې کمزوري کېدو طرف ته روان دي نو هغې له بیا تاسو یو خو دغه د سرجري ده که نه بل ستاسو سره کم دغه ډفرنټ ټریټمنټ موډالیټیز دي ټول مخکې موږ هغې ته کوشش کوو چې پی آر پي نن سبا یو ټریټمنټ راغلی پی آر پي هغې کې موږ انسان نه وینه واخلو او هغې ته سپینه وینه انجکټ کوو ټول نه ښه ټریټمنټ د ترینګ دپاره دغه دی بیا دې نه علاوه بیا ډفرنټ میډیسنز وغیره دي سپریز دي نو بیا موږ یوز کوو او آیا په هیر پلس کې تاسو د سړو سره سره د نارینهو سره سره تاسو د زنانو د ویښتو علاج هم کوئ بالکل چې موږ ډېر کسان د سرجریز کړي ډېر زنانو ته موږ سرجریز کړي دي او کافي سکسسفل ریزلټس راغلي دي الحمدلله او په ډیلي بنیاد باندې تاسو څو کیسز کېږي ډیلي بیسس باندې زموږ اووه اته کیسز کېږي روزانه بیسس باندې هر پلس کېږي او آیا ستاسو د پېښور نه علاوه نور ځای کې چېرته برانچ شته او چې زموږ هیډ پلس یو بل برانچ په پنډای کې دی سامنے چوک راوړپنډي کې او په سوات او په دغه ځایونو کې خو لا پورې نشته لا فعلا نشته خو پلانینګ دی چې انشاءالله ایکسټینډ کوو ښه ماشاءالله ماشاءالله نو ملګرو دغه یو څو بنیادي پوښتنې وې چې ما د ډاکټر صاحب نه وکړلې د ډاکټر صاحب دلې یو کلینیک په چاندني چوک پنډای کې دی او دلته کې په پېښور کې په یونیورسټي روډ باندې دوه برانچ دي نو تاسو کولی شئ په دغه سکرین باندې به د ټلیفون نمبر هم وي تاسو په دغه نمبر باندې کالز هم کولی شئ تاسو بوکینګ هم کولی شئ د دوی نه به چونکې وخت اخلئ خامخا هفته لس ورځې مخکې به دوی سره رابطه کوئ بیا به راځئ د دوی پروسیجر دغه دی چې ستاسو به د وینې ټیسټ کېږي خدای مکه تاسو ته شوګر نه وي خدای مکه تاسو ته نوره څه بیماري نه وي ځکه چې د ویښتو سرجري چې کېږي نو د هغې دپاره لازمي چې دا د وجود د وینې ټیسټونه شوي چې نور څه نقصان ونه شي نو تاسو ټولو ته دغه باور درکوو چې بې خطره راشئ ډاډه راشئ دا ستاسو خپل ځای دی او راځئ ورته څنګه چې مونږ ډاډه راغلي یو څنګه چې مونږ مطمئن یو څنګه چې زمونږ د دغه ویښتو رزلټ تاسو ته ښکاره دی دغه شانتې به ستاسو خدای م راولی ویلکم سلامونه ملګرو د پښتو سندرغاړی یم سلطان وصال او نن راغلی یو ډاکټر صاحب خواته
او ډیر ښکلی ماشاءالله ډیر په ښه طریقه باندې زموږ دلته کې کار کیږي. دې ځای نه ډېرو ښو ملګرو او ډېرو مشهورو ګلوکارانو چې هغې کې کرن خان بهي، ډاکټر کرن خان بهي، حشمت سحر، منتظر خان کمال، زبیر نواز، ګلورین باچا، دې ټولو د دې ځای نه ټرانسپلانټ کړی دی. ډېر ښکلې صفا ماحول او ډېر په ښه طریقه باندې او ډېر با اخلاقه او باذوقه عمله د دې ځای. نو زه ډېر خوشحاله یم چې راغلی یم دلته کې د ډاکټر صاحب خواته، او تاسو هم یو ټرای خامخا وکړئ چې دلته کې راشئ او د دې ځای نه خپل ټرانسپلانټ وکړئ. مننه. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب ویلکم. ورګه عمران فاتحه په خیر راغلی. تاسو په خیرونه کوئ. څه شي؟ Welcome.
دغه مطابق واپس بندوي سر السلام عليكم هي بلس بخير مثلا وانا اليوم لا خرج من ثلاث بيداو डॉक्टर साहब बोले वो मनी केने रेस्ट करे अस्सलाम वालेकुम السلام علیکم ګرانو ختونکو زه کرن خان یم او دا وخت مونږ په هیر پلس کې ناست او د هیر پلس چې دي دوه برانچ دي په یونیورسټي روډ باندې او اکثره زما د سوشل میډیا ملګري یا په مختلفو هیوادونو کې خلک تپوس کوي چې یاره ستاسو ویښته مخکې کمزوري وو او دا د دې دا ټریټمنټ او د دې د علاج معالجه مو چېرته وکړله نو هغه ټولو ملګرو دپاره په جمع دغه یو پیغام ورکوم چې دا د 2014 نه زما د ډاکټر شفقت حیات صاحب او ډاکټر یاسر صاحب او ډاکټر ناصر او ډاکټر خضر او د دې ټولو ملګرو سره ډېر ښه دعا سلام دي او زما ټول ملګري چې څومره هم دي که هنرمندان دي که د کلي مې دي که د سوشل میډیا مې دي نو هغوی ته ما دا ځای ښودلی دی دا مې ورته ویلي دي او د دوی د ټلیفون دغه شمېره به هم تاسو په سکرین باندې ګورئ نو کوم ملګري چې هم د ویښتو څه قسمه شکایت لري که هغه نارینه دي او که زنانه دي نو دلته راتلی شئ هیر پلس ته راشئ په پېښور کې په یونیورسټي روډ باندې او ډېر مزیدار به ستاسو علاج هم کېږي تاسو به مطمئن هم یې او د دوی چې کومه عمله ده د دوی سره چې کوم سټاف دی د هغې نه به هم مطمئن یې ډېر په صفایۍ سوترایۍ سره دوی د ویښتو دغه ټریټمنټ کوي که ستاسو ویښته کمزوري که ډېر زیات کمزوري او که نه تاسو پوهېږئ چې دا کمزوري کېدو طرف ته دي روان دي نو تاسو راتلی شئ بالکل زما دغه ملګري ډاکټران ډاکټر شفقت حیات صاحب ډاکټر یاسر عرفات ډاکټر ناصر ډاکټر خضر دغه ټول ستاسو په خدمت کې دي او اوس تېر کال په روژه کې د نوموتي او د خوږ ژبې هنرمند سندرغاړي زریالي صمدي صاحب د ویښتو هغه معالجه هم وشوله تاسو به ګورئ ډېر ښکلی ښایسته رزلټ راغلی دی په دې روژه کې بیا مونږ دا وکړل چې منتظم ویښته لږ کمزوري شوي وو د کمال ویښته کمزوري شوي نو هغه هم سږ کال د دې هغه علاج وشو انشاءالله د لوی اختر ته به د دې هغه رزلټ هم راشي دغه شانتي عمران سواتی د ټولو د مخې دی د چا نه پټ پناه نوم نه دی
جاوید لالا زموږ د ریدم د دنیا ډېر لوی نوم دی. جاوید لالا هم تېر کال دلته کې علاج کړی، داسې وقار اتل، دغه شانتې زبیر نواز، داسې بلا هنرمندان چې په دغه ویډیو کې به تاسو عکسونه ګورئ هم د دغه ټولو علاج دلته شوی دی د هیر پلس په دغه ځای کې د دې تکړه ډاکټرانو په زیر نگرانۍ کې. نو تاسو ته هم دغه یو امید درکوو، یو ډاډ درکوو، او دا ډاډ به باوري چې تاسو راتلی شئ دلته بلا ججک دلته راشئ، او چې د چا د ویښتو څه قسمه هم مسلې نو هغه به انشاءالله زموږ دغه تکړه ملګري ډېر په خوش اسلوبۍ او ډېر په ښه طریقې سره حل کوي. ویلکم.